دې ښځې ته ووایي که د نن نه بعد دې لور راوړه د ده په دې عقل ماتم پکار دی که د نن نه بعد دې لور راوړه وایي چې کله ورته زیری ورکړی شي د لور مخې تور شي او د غصې نه ډک شي زموږ د خلکو کې دي که نه دي خوشحالېږي چې ورته وایي لور دې شوې نه داسې به نه ما په خپل ځای نه زمونږ کلي ته چې زه تللی وم هلته زمونږ یو خپلو د هغه لور شوې وه مو د هغوی کور ته ورسې پروګرام کړی زه ورغلم زمونږ سره زمونږ ترور و الله دې وبښي اوس وفات شوی نو ما ورته ویل پلانې مبارک شي هغه سره بنګ بنګ وکړو خو نور یې څه ونه ویې ماته بیا زه راووتم ترور مې ځان سره روانه کړه کور ته یم ما ته وایي زوی ساده سړی دشمني ځان له ګورې که مبارک شي د هغه لور شي نو ته ته مبارک شي نو مې دا دومره غټه خبره وي دا به دې په دې بچیانو مبارکیانې نه ورکوي او دا خبره ما مخکې هم په دې باندې خبرې کړې چې زموږ خلکو کې دا شتي عادت اوس هم په ډېرو کې دی په لور باندې به مبارکي نه ورکوي که ځې نو سله به ځي مبارکي له خو نه شي تللی چې ځي نه سله به ځي غم کې به ورسره شریک کېږي لاړ به شي غلی به کښېني او لکه مړی چې شوی بس د الله کارونه دي او صبر کوه او بس دا به وکړي الله سره اشنا خبره کړې ده وهو کظیم غصې د غصې نه ډکي نو باز به دې څه کوي دې ښځې ته ووایي که د نن نه بعد دې لور راوړه د ده په دې عقل ماتم پکار دی که د نن نه بعد دې لور راوړه ما تاسو ته قصه ذکر کړې وه عربو کې دا مشهور شعر دی یوه ښځه وه ام حمزه د هغې لوڼه ډېرې وې بیا یې لور وشو نو ابو حمزه دې خفه شو ابو حمزه څه شو خفه شو لاړ بهر بله خیمه لګېدلې وه په هغې کې پروت و د ښځې خواله نه راتو نو ښځې بیا یو څو شعرونه وي ډېر ناشنا وي ما لأبي حمزة لا یأتینا ابو حمزه نه څه چلی درته نه راشي خوا کې کور کې وي پروت غضبان ألا نلد البنين غصه دې وي تاسو زامن نه راوړئ تالله ما ذاك في أيدينا فالله دې زمونږ قسمي دا خبره زمونږ په لاس کې خو نه ده موږ خو زمونږ مثال خو د پټي دی چې څه پکې دا سړي کړي هغه به ابریږي زمونږ په لاس کې څه کړي دې کې ډېره ښکلې اشاره وکړه چې ته غصې زوی ونه راوړي ته نه رشد دی زوی که که نه زوی سړی دې ورکول لور ورکول دا الله کار دی نو دې به راولګي ښځه به وایي بیا بعضو دې عقل ته حیران شم نو اوس د هغې غریبې په دې کې څه کار دی چې خېټه کې دننه ماشوم جوړېږي د هغې پکې صدقه رښتې څه جهالت ګوره کوم ځای ته دی وهو کظیم نو واوره رب العالمین څه خپل مخلوق په حال ښه پوهېږي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الله وی د قوم نه پټېږي چا ته مخامخ کېږي هم نه دقه زمونږ حال دی د چا چې لوري شي دوه درې ورځې کور ته نه راځي ګورئ یا ماما کوي یا کاکا کوي یا پلاني او د دې هلک مور چې کومه جاړي هغې ته خو موقع میلاو شي او ټول زور د انګور نه وباسي دا سپېره وي دغه لوڼه راوړي دا سپېره وي دغه لوڼه راوړي وایي ستاسو یې لوڼه وي زما شپږ دي نو سپېره خو باید ته هم وي ته وایي دا شپږ راوړي زموږ په لاس کې خو نه وه د هغې په لاس کې ده نو د هلک مور ته چې جاهله زه دا جاهلانو خبرې کوم چې جاهلان یې کوم چې د هلک مور ته کوم موقع میلاو شي که نه نو دا مشرانې ښځې ګیر چاپېره ورته ناستي او د غم یو ماحول جوړي او هلک نه یې کور کې او بس دقه یې دا سپېره چې راغلې ده بس دقه یې لوڼه کېږي
دغه سپېره او دغه سپېره دا خبرې دا ټولې جهالت خبرې په دې زما یو بیان دی هغه به واورئ لور د الله نعمت او د کور برکت زما تفصیلي بیان دی ما ټول هغه فضایل راجمع کړي چې دې باب کې والله که هغه بیان دی په صحیح معنو سره واورېدو که نه نو دغه به وایي چې الله ټولې لوڼه راکړه لور دومره لوی نعمت دی او دی پیغمبرانو لوڼې دي اکثر زامن د ډېرو لږو دي د اکثرو لوڼې دي امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله به یې لور شوه یا د چا به لور شوه هغه به یې خواله ورغې مبارکۍ له ورته ویې پلانیه مبارک شه مبارک شه پیغمبران وي د جنکو پلاران دي څومره ناشنا تسلي او خوشحالي ده پلانیه مبارک شه انبیا پیغمبران د چا پلاران دي د جنکو پلاران